هر ډول اخلاقي فساد مخه ونیول سوه. نر نسته چې په ټول افغانستان کې د یو څاڅکی شراب ښکاره کړي یا دې وخوري. نر نسته چې د زنا خبره دې وکړي یا دې ښکاره کړي یا د سړکو ته راوځي غلا دې وکړي. هیڅ زورواکی نسته چې په نورو بدماشي وکړي او ځان زورور وبولي او نور کمزوري وبولي. عدل ده، حکومت ده، نظام ده، قوانین دي، محاکم دي، هر څوک کولی شي چې ورسې خپل عرایض ورته وړاندې کړي. دلته د موږ تاسې هندوان او سکان هیوادوال حضور لري، د دوی په جایدادونو باندې خلکو قبضې کړې وې. اوس هر څوک ورتلای شي خپل جایداد ترلاسه کولی شي. همدغه د افغانستان د ولس تاریخي اخلاقو دغسې روڼ تاریخ یې و چې اوس الحمدلله بیرته راګرځي. بله خبره ورونو، افغانستان تاسو ته معلومیږي چې د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا تر مابین د وصل یوه نقطه ده، د اتصالو، د ترانزیټو، د تجارت مرکز ده. خو متاسفانه چې په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د لویو قدرتونو تر مابین د جګړې ډګر و، د جګړې خط و. مرکزي و جنوبي اسیا سره پرې کړي وو. نن بیرته زمینه د دې مساعده ده چې جنوبي و مرکزي اسیا د افغانستان له لارې سره وصل شي. موږ تاسې د ټولې سیمې په اقتصاد کې ښه رول ولرو، د دوی په نزدېکت کې ښه رول ولرو، له دوی سره په بېلابېلو ډګرونو کې همکار واوسو. نن لوی لوی پروژې چې د کلونو کلونو ارمانو د افغانانو، د نړیوالو، د سیمې د هیوادونو او ولاړې وې اوس شروع دي. هغه لویه ټاپي پروژه چې له ترکمنستان نه به ګاز راځي د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته، هغه اوس عملا شروع ده. 14-15 کیلومتره پایپلاین په افغانستان کې لوېدلی ده، 65 کیلومتره ورته لار جوړه سوې ده او په شدت سره یې کار روان ده. کاسازر ډېره لویه پروژه د برق ده چې له قرغیزستان نه راځي، په تاجکستان په افغانستان تېرېږي، پاکستان ته ځي، اوس عملا کار شروع ده. د ترانس افغان د اورګاډي خورا مهمه پروژه چې مرکزي او جنوبي اسیا سره نښلوي، هغه تاسې ولیده چې عملا یې د امکان سنجي قرارداد لاسلیک سو. همداسې په نورو برخو کې موږ تاسې الحمدلله ښې لاسته راوړنې لرو، ښه پرمختګونه لرو. د امنیت خو هغه حالت و چې څوک له یو ولایته بل ولایت ته نه سوی تلای، له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته نه سوی تلای، له یو سمته بل سمته نه سوی تلای. نن الحمدلله شپه ورځ که تجار ده، که مزدورکار ده، که سیاستمدار ده، که دیپلومات ده، د هیواد له شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه شپه ورځ ګرځي را ګرځي، هیڅ مشکل نشته. په زرهاو سیلانیان د دنیا له مختلفو هیوادونو نه راځي، په افغانستان کې بېغمه وخت تېروي.